د غرغښت راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګلالیو زده کوونکو د مهالوېش سره سم نن ورځ د 10م ټولګي د ریاضي مضمون نوبت دی. په تیر ساعت کې مو د الجبري افادو په ډولونو باندې خبرې کړې وي. ویلي مو چې الجبري افادې په 3 ډوله دي. یو پولینومي الجبري افادې وي، دویم ناطقې یا نسبتي الجبري افادې او دریم غیر ناطقې یا غیر نسبتي الجبري افادې دي. د دې له جملې څخه مو اول 2 ډولونه پولینومي الجبري افاده او ناطق افادې دا مو تعریف کړي وي، د مثالونو سره مو ښودلې وي. اوس راځو درېمې افادې ته، غیر ناطقې یا غیر نسبتي الجبري افادې څه ته وایي؟ تعریف یې داسې کوو چې دا هغه الجبري افادې دي چې د 2 پولینومونو د خارجي قسمت په ډول یې نشو لیکلی، یا په بل عبارت غیر ناطقې افادې هغو افادو ته ویل کیږي چې په سرعت، مخرج یا سرعت او مخرج دواړو کې د جذر عملیه ولري. د مثال په توګه ایکس وای د جذر لاندې دا یوه غیر ناطقه افاده ده، یا ایکس مربع منفي 1 پر ایکس جمع 2 په مخرج کې فرضاً جذر لري، یا ایکس منفي 3 پر ایکس منفي 1 د جذر لاندې. دغه ډول افادې چې د 2 پولینومونو د خارجي قسمت په ډول یې نشو لیکلی د غیر ناطقو یا غیر نسبتي الجبري افادو په نامه یادیږي. د 10م ټولګي د ریاضي په دې اول فصل کې ډیر ټینګار او زیات تمرکز په پولینومي الجبري افادو باندې شوی دی. نو راځو د پولینوم ځینو ډولونو ته، د پولینوم ډولونه او درجو. مخکې له دې څخه چې د پولینوم په درجه باندې خبرې وکړو، اول د پولینوم بعضې ډولونه تعریف کوو. مخکې مو ویلي وو چې پولینومي افاده یو حده یا څو حده افاده ده چې د ټولو متحولونو توانونه یې د مکملو اعدادو په سیټ کې شامل وي. یو څو تعریفونه را اخلو، لکه مونوم څه ته وایي؟ مونوم یا یو حده افاده له نامه څخه هم معلومیږي چې دا هغه افاده ده چې یوازې یو حد ولري، لکه 3x یو مونوم دی، -2 وای مربع یو مونوم یا یو حده افاده ده. دویم باینوم دی یا 2 حده افاده، دا هغه افاده ده چې 2 حدونو څخه جوړه شوې وي. د مثال په توګه 3x منفي 15 دا یو باینوم دی، 4x مربع جمع y یو باینوم دی. بل تراینوم یا 3 حده افاده د هغې افادې ته ویل کیږي چې له 3 حدونو څخه جوړه شوې وي، لکه x مربع جمع 15x جمع 6 دا یو تراینوم بلل کیږي. په همدې ترتیب سره نورې مختلفې افادې.
همدې ترتیب کا په پولینوم کې د متحولونو شمیر په نظر کې ونیول شي چې یو پولینوم څو متحولین لري. د دې له مخې هم پولینومونه مختلف ډولونه لري، لکه یو متحوله پولینوم، یو متحوله پولینوم، یعنی پولینوم کې به فقط یو متحول کارول شوی وي. د مثال په توګه x مکعب جمع 8x مربع منفي 14 دا یو متحوله پولینوم دی. په دې پولینوم کې فقط یو متحول x کارول شوی دی. دوه متحوله پولینوم یعنی داسې پولینوم چې متحولونه پکې دوه وي. د مثال په توګه x مربع جمع 8y مربع دا یو دوه متحوله پولینوم دی. په بعضې پولینومونو کې درې متحوله کارول شوي وي چې درې متحوله پولینوم ورته ویلی شو. د مثال په توګه x مکعب جمع y مکعب جمع z مکعب منفي 3x y z دا یو درې متحوله پولینوم دی. په همدې ترتیب څلور متحوله او نور هم پکې کارولی شو. یعنی پولینومونه هم د متحول د شمیر له مخې او هم یې د حدونو د شمیر له مخې نومولی شو. لکه مثال په توګه 3x مربع y دیتا دا یو حده دوه متحوله پولینوم دی. یعنی دا پولینوم یو حد لري او متحولونه پکې دوه دي. یا فرضاً x مربع جمع 8x منفي 10 دا درې حده یو متحوله پولینوم دی. درې حدونه لري او متحول پکې یو متحول یا یو توری x پکې کارول شوی دی. بل راځو د پولینوم درجې ته. د پولینوم درجه څه ډول پیدا کولی شو؟ د پولینوم درجه د پولینوم د درجې د پیدا کولو لپاره دوه حالتونه په نظر کې نیسو. الف حالت: که چیرې پولینوم د یوه متحول څخه جوړ شوی وي. پولینوم چې د یوه متحول څخه جوړ شوی وي نو د دغه متحول لوړ توان ته د پولینوم درجه ویل کیږي. د مثال په توګه px پولینوم دی. px پولینوم مساوي کیږي له 5x مکعب منفي 8x مربع جمع 6x منفي 3 دا یو پولینوم دی. یو متحول پکې کارول شوی دی. کله چې په پولینوم کې یو متحول کارول شوی وي نو د متحول لوړ توان ته چې دلته د متحول یا د x لوړ توان 3 دی نو دغه لوړ توان ته د پولینوم درجه ویل کیږي. یعنی دغه پولینوم دریمه درجه پولینوم دی. د پولینوم درجه دریو سره مساوي ده. یا a یو بل پولینوم دی. دا مساوي کیږي له x مربع منفي 6x جمع 2x په توان دی 15 منفي x په توان دی 4 جمع 1. په دې پولینوم کې د متحول یا د x تر ټولو لوړ توان 15 دی نو د پولینوم درجه 15 ده. یا دا پولینوم 15مه درجه پولینوم دی.
فرض کړئ بی یو پولینوم دی دا مساوي کیږي له x مربع منفي شپږ x جمع یو کل پر توان دی شپږ مثبت لاس x په توان دی نه منفي څلور دی پولینوم درجه پیدا کوو که دلته وکتل شي د x مربع منفي شپږ x جمع یو د دې پولینوم لوړ توان 2 دی او بیا دغه افاده کل توان یا ټول په توان د شپږ باندې پورته شوی دی نو که دا افاده موږ ساده کړو یا دې مطابقت ته انکشاف ورکړو نو 2 ضرب شپږ یعنی دلته د x توان 12 حاصلیږي ځکه x مربع کل پر توان د شپږ دی نه x په توان دی 12 جوړیږي او دلته د x توان 9 دی نو د دې پولینوم درجه له څو سره مساوي ده درجه 12 سره مساوي کیږي یا فرض که یو بل پولینوم دی د سی په نوم یو پولینوم دی دا مساوي دی له 2x په توان دی پی جمع 3 منفي 8x په توان دی 2p منفي 4 مثبت شل x په توان دی 4p جمع 15 منفي 14 د دې پولینوم درجه په هغه صورت کې پیدا کړئ چې پی یو طبیعي عدد وي پی شامل په طبیعي عددونو کې وي نو که چیرې د پی عدد یو طبیعي عدد وي د x لوړ توان په پولینوم کې پیدا کوو دلته د x توان پی جمع 3 دی دلته د x توان 2p منفي 4 دی او په دې ځای کې د x توان 4p جمع 15 دی یعنی د پی عدد چې یو طبیعي عدد دی دلته په 4 کې ضرب شوی او 15 ورسره جمع شوي دي چې دا توان نسبت دغو نورو توانونو ته لوړ توان دی یعنی د دې پولینوم درجه له څو سره مساوي ده له 4p جمع 15 سره ځکه دا د x یا د متحول تر ټولو لوړ توان دی دا یو حالت و د پولینوم د درجې په پیدا کولو کې به حالت ته راځو که پولینوم له څو متحولونو څخه جوړ شوی وي به حالت که په پولینوم کې د متحولونو تعداد یا شمیر زیات وي بیا د پولینوم درجه څه ډول پیدا کولی شو که پولینوم څو متحوله ولري نو بیا د پولینوم د هر حد د تورو توانونه بیل بیل جمع کوو کوم زیاته مجموعه چې په لاس راځي هغه به د پولینوم درجه وي د مثال په توګه ا یو پولینوم دی دا مساوي کیږي له شپږ x مربع y په توان دی 15 منفي 8x y په توان دی 3 جمع لاس x y منفي 8 په دې پولینوم درجه څه ډول پیدا کولی شو د پولینوم د هر حد یا د پولینوم د هر مونوم درجه بیل بیل پیدا کوو د دې حد درجه توانونه به سره جمع کو 2 جمع 15 مساوي کیږي له 7 سره د دې حد درجه پیدا کوو د x توان یو دی کله چې متحول توان ونه لري توان یو وي 1 جمع 3
مساوي کیږي له 4 سره. دلته د x او د y د دواړو توانونه یو دي، نو 1 جمع 1 مساوي کیږي له 2 سره. ثابت عدد سره هم متحول شته دی، خو درجه یا توان 0 دی، د دې حد درجه 0 ده. نو تر ټولو زیات عدد چې لاسته راغی هغه 9 دی. نو د دې پولینوم درجه څو سره مساوي کیږي؟ درجه مساوي ده له 9 سره. باید یادونه وشي چې کچېرې په پولینوم کې متحولین زیات وي، نو په دې حالت کې کولی شو چې د پولینوم درجه هر متحول ته جلا جلا وټاکو. د مثال په توګه په پولینوم کې د x تر ټولو لوړ توان لټوو. د x توان 2 دی، دلته x توان 1 او هلته د x توان 0 دی، نو د x تر ټولو لوړ توان 2 دی. نو دغه پولینوم د x لمخې 2مه درجه دی، د x لمخې 2مه درجه پولینوم دی. د y لمخې که وکتل شي د y لوړ توان، دلته د y توان 5 3 1 او 0. د پولینوم کې د y تر ټولو لوړ توان 15 دی، نو د y لمخې 5مه درجه پولینوم دی. یعنی هغه پولینومونه چې له یو څخه زیات متحولین ولري د هغوی درجه ټول حد ته پیدا کولی شو، او د دوی درجه د هر توري له مخې بیله هم پیدا کولی شو. تر دې ځایه مو د پولینوم درجه وپېژندله. بل راځو د پولینومونو ځانګړي یا بعضې مهم ډولونه دي د پولینومونو خاص ډولونه. په پولینومونو کې ځینې ځانګړي او مهم ډولونه شتون لري چې دلته ورڅخه یادونه کوو. په دې ډولونو کې اول راځو ثابت پولینوم ته. ثابت پولینوم دا هغه پولینوم ته ویل کیږي چې درجه یې 0 وي. هغه پولینوم دی چې درجه یې 0 وي. یا په بل عبارت ثابت پولینوم کچېرې په یوه پولینوم کې د ټولو متحولونو ضریبونه له 0 سره مساوي شي، دغه پولینوم ته ثابت پولینوم ویل کیږي. د مثال په توګه a یو پولینوم دی. a پولینوم مساوي کیږي له ax مکعب جمع bx مربع جمع kx جمع 5. دا یو پولینوم دی. کچېرې په دې پولینوم کې د ټولو متحولونو یعنی د x مکعب ضریب 0 شي، د a قیمت، د b قیمت او د k قیمتونه دا ټول 0 شي، د x مکعب، د x مربع او د x ضرایب 0 سره مساوي شي، نو په نتیجه کې به د a پولینوم مساوي له 5 سره شي، چې دغه a پولینوم مساوي 5 دې پولینوم ته څه ویل کیږي؟ دې ته ثابت پولینوم وایي. ثابت پولینوم کله چې په یوه پولینوم کې د ټولو متحولونو ضریبونه له 0 سره مساوي شي، دا یو ثابت پولینوم دی. یا په لنډه توګه ثابت پولینوم هغه پولینوم دی چې درجه یې 0 وي. د ثابت پولینوم عمومي شکل داسې لیکل کیږي: px مساوي کیږي له c سره. c نه مطلب یو کانستانت یا یو ثابت مطلب دی. ثابت مو مخکې پیژندلی و. لکه مثال په توګه px
مساوي کیږي له 5 سره. دا یو ثابت پولینوم دی. پی ایکس مساوي کیږي له منفي 2 سره. پی ایکس مساوي کیږي له 1/3 او داسې نور. دې ته ثابت پولینومونه ویل کیږي. د دې لپاره چې ثابت پولینوم ښه پیژندلی وي یو مثال په نظر کې نیسو. مثال د لاندې ثابت پولینوم څخه د m او n قیمتونه پیدا کړئ. پولینوم راکړل شوی دی، ثابت پولینوم دی. له دې څخه د m او n قیمتونه پیدا کړئ. پی ایکس پولینوم دی، دا مساوي کیږي له 2m منفي 4 x مربع جمع 5 منفي n x جمع 14. د دې کچېرې دغه پولینوم یو ثابت پولینوم وي نو د m او n قیمتونه ترې پیدا کړئ. د m او n قیمتونو د پیدا کولو لپاره تعریف ته ورګرځو. تعریف کې مو وویل چې په ثابت پولینوم کې د ټولو متحولونو ضریبونه باید 0 شي. نو د x مربع ضریب 2m منفي 4 دی. دا مساوي له 0 سره نیسو. د m قیمت ترې پیدا کوو. 2m مساوي کیږي له منفي 4 ښي خواته واړوئ، مثبت 4 وشي. دواړه خواوې د m پر ضریب 2 باندې وویشئ. دواړه خواوې چې په 2 باندې وویشئ نو د m قیمت به مساوي شي له 4 تقسیم پر 2. m مساوي 2 دی. همدې ترتیب سره د x ضریب 0 سره مساوي کوو. 5 منفي n مساوي 0 کوو. له دې ځایه د n قیمت پیدا کوو. منفي n به مساوي شي 15 ښي لوري ته انتقالوو. منفي n مساوي کیږي منفي 15. دواړه خواوې په منفي علامه کې ضرب یا په منفي 1 کې باندې ویشو. په منفي 1 کې ضربوو یا په منفي 1 ویشو. د n قیمت مساوي کیږي له 5 سره. نو په پورته پولینوم کې د m قیمت 2 او د n قیمت له 5 سره مساوي کیږي. بل ډول د پولینوم چې دی دویم صفري پولینوم دی. صفري پولینوم کچېرې په ثابت پولینوم کې ثابت عدد 0 وي، دې ډول پولینوم ته صفري پولینوم ویل کیږي. کله چې په ثابت پولینوم کې ثابت عدد له 0 سره مساوي شي نو دې ته صفري پولینوم وایي. مخکې مو یادونه وکړله چې ثابت پولینوم عمومي شکل پی ایکس مساوي سی دی. د سی پر ځای مختلف ثابت عددونه لکه 2 5 منفي 1 0 او داسې نور وضع کولی شو. اوس که چیرې د سی پر ځای باندې 0 ولیکل شي نو پولینوم به پی ایکس مساوي 0 شي. دغه پی ایکس مساوي 0 ته څه ویل کیږي؟ دې پولینوم ته ثابت دې پولینوم ته وکړئ صفري پولینوم ویل کیږي. صفري پولینوم په نامه یادیږي.
صفري پولینوم کې مهمه خبره دا ده چې د صفري پولینوم درجه تعریف شوې نه ده. د صفري پولینوم درجه تعریف شوې نه ده. ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د 10م ټولګي د ریاضي درس تر همدې ځایه پورې و.